ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان په پوځ کې ځانګړې کړۍ د سترو قدرتونو په لمسون د افغانستان پر ضد جګړه مخ ته وړي، خو وایي ژمنه کوي چې هیڅ کله به بریالی نشي. او وروستی خبر دا چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دي. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې 2 تازه لنډو مهمو خبرونو ته. ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ د سترو قدرتونو په لمسون د افغانستان پر ضد جګړه مخ ته بیایي. د افغانستان اسلامي امارت وایي ذبیح الله مجاهد وایي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړۍ د سترو قدرتونو په پراونه هڅه کوي چې له افغانستان سره جګړه پر مخ یوسي. نوموړی ټینګار کوي چې نه به د دغې کړۍ د پردیو د وسیلې په توګه هڅې بریالی شي او نه به هم د اسلامي امارت په نظام کې نفوذ پیدا کړي. ذبیح الله مجاهد د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځ د نننځینو کړیو په خوا داسې تبلیغات کول چې ګواکې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او به د دوی تابع پاتې شي. ښاغلي مجاهد په دې اړه وویل کله چې طالبانو مذاکرات بریالي کړل او خپلواک نظام یې جوړ کړ، هماغو کړیو د طالبانو پر ضد دسیسې پیل کړې. د افغانستان اسلامي امارت وایي ټینګار کړی دی چې د پاکستان په پوځ کې دغه ځانګړې کړۍ به ونه توانیږي چې د پردیو د ګټو لپاره د افغانستان پر ضد وسیله وګرځي. د هغه په وینا دغه کړۍ نشي کولای د اسلامي امارت په نظام کې نفوذ پیدا کړي او نه به د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې بریالی شي. ذبیح الله مجاهد د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په اړه وویل دا د پاکستان داخلي ستونزه ده او افغانستان ورسره تړاو نه لري. نوموړي زیاته کړه چې تحریک طالبان پاکستان کې مرکزونه د کومندې ځایونه او تر نفوذ لاندې سیمې لري، نو اړتیا نشته چې افغانستان ته راشي. نوموړي یو ځل بیا د اسلامي امارت پر دریځ ټینګار وکړ چې دوی ژمن دي او هیچا ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د داعش ډلې په اړه د اسلامي امارت وایند وویل چې دغه ډله په افغانستان کې ځپل شوې ده. د هغه په وینا داعش پخوا حتی په کابل کې مرکزونه لرل، خو اوس اسلامي امارت وانیدلی دی چې دغه ډله په بشپړه توګه له منځه یوسي. ښاغلي ذبیح الله مجاهد همدغه راز زیاته کړه چې د وخت په تېرېدو سره به په هېواد کې امنیت لا ښه شي او د افغانستان صادراتو کچه به هم لوړه شي. او وروستی خبر ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر جای شنکر د محصلینو په یوه غونډه کې له افغان حکومت سره پر تعامل د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. جای شنکر له افغان سیال مولوي امیر خان متقي سره د خپلې وروستۍ کتنې په اړه د یوه افغان محصل د پوښتنې په ځواب کې دغه لیدنه مثبته وبلله. نوموړي ویلي دي چې هېواد یې دغه مهال له افغانستان سره په پراختیایي او روغتیایي برخو کې همکاري لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو برخو کې اړیکې په چټکۍ سره د پراختیا په حال کې دي.